عرفی د ورځې روزه چاونی ولا داسې ثواب یو شو لکه زر ورځې چې روزه ونیسي او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي صوم یوم عرفه احتسب عند الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها دا الله نه امید لرم چې د عرفی په ورځ باندې روزه نیولو باندې به الله د دوه کالو ګناهونه د یو بنده معاف کړي د یو تیر شوی کال او د یو را روان کال واضح دی چې یو میدان عرفات کې ودریدل دي یو ورځ د عرفه ده میدان عرفات کې ودریدل دا د حج والو یو عمل دی دا صرف په ټوله دنیا کې په دې ورځو کې حاجیان سیوان کوي نو دا د سعودي په ځمکه باندې وي یو ورځ د عرفه ده نو دا د ارچا خپل کې دی شي ګوره ورځ د عرفه جدا شي دی میدان د عرفه کې وقوف جدا شي دی موږ خپل تکبیرونه وایو که نه وایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد والی وایو موږ د عرفه ورځ را لګا دیو جنا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی مولانا مفتی نظام الدین اعظمی رحمه الله لیکلی دی نظام الفتاوی کې چې په یو ځای کې میاش اونري د شو د یو ملک مسلمانانو دی ولاقي مسلمانانو میاش اونري د اعلان د میاش نه کنو بل ملک تابعدار لکه د پاکستان خلکو د لپاره د سعودي د میاش تیدل کافی نه دی ځکه چې د دې خپل مطلع دی مز کې ډېره فاصله ده مشرق مغرب بدل دی نو دې کې کېدای چې مخکېواله راشي رستواله راشي نو مفتی نظام الدین اعظمی رحمه الله نظام الفتاوی کې لیکلي دي مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله او مفتی سید احمد پالنپوری رحمه الله لیکلي دي چې دې کې یووالی ضروری نه دی نو علا کل حال زمونږ عرفه به ان شاء الله د اتوار په ورځ باندې وي 14 تاریخ باندې او دې سره به زمونږ تکبیرونه شروع کیږي تکبیرات تشریق چې درشتو منځونو کې هر مانځه فرض پسې یو ځل ویل په اوچت اواز باندې درمیانه اوچت اواز باندې سړو د پاره ویل دا واجب دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ځان له منځ گزاري او که په جمع باندې منځ کوونکی وي سړی وي او که زنانه وي د تکبیرات تشریق اهتمام بکئی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو اولیاء کرامو بزرگانو عام مسلمانانو دې ډېر اهتمام کړی دی او دا واجب دی او د راجح قول په مطابق د اختر د منځ په سی ویلم واجب دی یو ځل به وي پوچت आवाज باندې سړی او زنانه به په مدم आवाज سره وای غلی به وای ځکه د زنانو आवाज د عورت ته نو به ذکر تلاوت سره د غي आवाज چتول نه دی پکار بل بنیادی خبره ده چې دا دوزل یا چا ویلې کدرې دلې ویلې جایز دي خو یو ځل ویل واجب دي که امام نه ایر شو ایر دي شي مقتدی به نه پری دي مقتدی به وای دي سره به امام ته میاس تکبیرات تشریق په جمع منځګزار باندې په ځان له منځګزار باندې دوړو باندې شته دي او منځ په سی بدا ویل غواړي الله پاک دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي